سلامونه درنو لیدونکو. په دې ښوونیز لارښود کې مو ستاسو د سوالو مطابق درو اساسي نقطو ته اشاره کړې ده چې دوی د پاسورد مربوط دي او یوه د سرټیفیکیټو برخه ده. په لومړۍ برخه کې راځو د پاسورد د بیا لاسته راوړلو طریقه ده. که چیرې ستاسو خپل پاسورد هیر وي نو د کورسیرا عمومي صفحه را خلاصه کړئ او پر لاګین باندې کلیک وکړئ او د دې صفحې پر خلاصېدو سره پر فورګاټ پاسورد باندې کلیک وکړئ او وروسته په دې صفحه کې خپل د ایمیل ادرس ولیکئ او ریسیټ پاسورد اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې سره به تاسو په ایمیل کې یو لینک ترلاسه کړئ چې د هغه لینک څخه بیا کولی شئ خپل د کورسیرا د اکاونټ پاسورد تبدیل کړئ. تر دې وروسته راځو د جیمیل اکاونټ ته او هغه لینک را خلاصوو چې موږ ته د پاسورد د تبدیلۍ لپاره راستولی دی. کله چې مو ایمیل را خلاص کړئ نو پر کلیک هیر باندې به کلیک وکړئ او دا صفحه بیرته موږ تاسې د کورسیرا صفحې ته راولي او په دې صفحه کې به لومړی نوی پاسورد ولیکئ او لاندې به تکرار بیا ولیکئ او چینج پاسورد به ووایئ. تاسو ګورئ چې زموږ پاسورد تغییر وکړئ او په دې سره بیرته زموږ ستاسو د کورسیرا حساب په لاس راوړل سو او په اتومات شکل خپل حساب ته داخل سولو. په دوهمه برخه کې څنګه کولی سو چې سرټیفیکیټ را ډاونلوډ کړو. پر مینیو باندې به کلیک وکړئ او د اکامپلیشمنټس اپشن به انتخاب کړئ او د سرټیفیکیټو صفحه به را خلاصه سي. تاسو وینئ چې په دې صفحه کې ټول هغه سرټیفیکیټونه چې موږ تر اوسه پورې په لاس راوړي دي موجود دي. د بیلګې په توګه د سیمپل پاست ټینس سرټیفیکیټ را ډاونلوډوو. نو ور به سو او پر هماغه سرټیفیکیټ به کلیک وکړو او تاسو ګورئ چې زموږ صفحه را خلاصه سوله او دلته زموږ سرټیفیکیټ راښیي. وروسته که غواړئ چې را ډاونلوډ یې کړئ پر ډاونلوډ سرټیفیکیټ باندې کلیک وکړئ او یوه بله صفحه را خلاصیږي او زموږ تاسو سرټیفیکیټ راته ښکاره کوي. په دې صفحه کې په لوړه برخه کې د سیو پر آیکن او یا پر کیبورډ کې کنټرول اس ووهئ. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ په هر ځای کې چې تاسو غواړئ خپل سرټیفیکیټ د پی ډي اف په شکل باندې ثبت کړئ هماغه ځای به انتخاب کړئ. کولی شئ یو نوم ورکړئ او وروسته پر سیو باندې کلیک وکړئ او سرټیفیکیټ را ډاونلوډ سو. پر سرټیفیکیټ سلامونه درنو لیدونکو. په دې ښوونیز لارښود کې مو ستاسو د سوالو مطابق درو اساسي نقطو ته اشاره کړې ده چې دوی د پاسورد مربوط دي او یوه د سرټیفیکیټو برخه ده. په لومړۍ برخه کې راځو د پاسورد د بیا لاسته راوړلو طریقه ده. که چیرې ستاسو خپل پاسورد هیر وي نو د کورسیرا عمومي صفحه را خلاصه کړئ او پر لاګین باندې کلیک وکړئ او د دې صفحې پر خلاصېدو سره پر فورګاټ پاسورد باندې کلیک وکړئ او وروسته په دې صفحه کې خپل د ایمیل ادرس ولیکئ او ریسیټ پاسورد اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې سره به تاسو په ایمیل کې یو لینک ترلاسه کړئ چې د هغه لینک څخه بیا کولی شئ خپل د کورسیرا د اکاونټ پاسورد تبدیل کړئ. تر دې وروسته راځو د جیمیل اکاونټ ته او هغه لینک را خلاصوو چې موږ ته د پاسورد د تبدیلۍ لپاره راستولی دی. کله چې مو ایمیل را خلاص کړئ نو پر کلیک هیر باندې به کلیک وکړئ او دا صفحه بیرته موږ تاسې د کورسیرا صفحې ته راولي او په دې صفحه کې به لومړی نوی پاسورد ولیکئ او لاندې به تکرار بیا ولیکئ او چینج پاسورد به ووایئ. تاسو ګورئ چې زموږ پاسورد تغییر وکړئ او په دې سره بیرته زموږ تاسو د کورسیرا حساب په لاس راوړل سو او په اتومات شکل خپل حساب ته داخل سولو. په دوهمه برخه کې څنګه کولی سو چې سرټیفیکیټ را ډاونلوډ کړو. پر مینیو باندې به کلیک وکړئ او د اکامپلیشمنټس اپشن به انتخاب کړئ او د سرټیفیکیټو صفحه به را خلاصه سي. تاسو وینئ چې په دې صفحه کې ټول هغه سرټیفیکیټونه چې موږ تر اوسه پورې په لاس راوړي دي موجود دي. د بیلګې په توګه د سیمپل پاست ټینس سرټیفیکیټ را ډاونلوډوو. نو ور به سو او پر هماغه سرټیفیکیټ به کلیک وکړو او تاسو ګورئ چې زموږ صفحه را خلاصه سوله او دلته زموږ سرټیفیکیټ راښیي. وروسته که غواړئ چې را ډاونلوډ یې کړئ پر ډاونلوډ سرټیفیکیټ باندې کلیک وکړئ او یوه بله صفحه را خلاصیږي او زموږ تاسو سرټیفیکیټ راته ښکاره کوي. په دې صفحه کې په لوړه برخه کې د سیو پر آیکن او یا پر کیبورډ کې کنټرول اس ووهئ.
لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، په هر ځای کې چې تاسو غواړئ خپل سرټیفیکیټ د پی ډي اف په شکل باندې ثبت کړئ، هماغه ځای به انتخاب کړئ، کولی شئ یو نوم ورکړئ او وروسته پر سیو باندې کلیک وکړئ او سرټیفیکیټ را ډاونلوډ شو. پر سرټیفیکیټ باندې کلیک کوو او تاسو وینئ چې زموږ سرټیفیکیټ د پی ډي اف په شکل ډاونلوډ شو او دا پروسه پای ته ورسېده. تر دې وروسته بیرته ورځو اصلي صفحې ته. په دریمه برخه کې غواړو چې خپل پاسورد ته په حساب کې دننه تغییر ورکړو، نو به منیو ته راسئ او پر سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله چې د سیټینګز عمومي صفحه راخلاصه شول، پاسورد برخې ته به راسئ. لومړی به خپل مخکنی پاسورد ولیکئ او بیا به وروسته د نیو پاسورد او ریټایپ پاسورد په ټابز کې خپل نوی پاسورد دوه واره ولیکئ او پر چینج پاسورد باندې به کلیک وکړئ او تاسو ګورئ چې په همدغه اسانه او ساده طریقه سره پاسورد تغییر شو. کله چې تاسو لاګ اوټ شولاست او بیرته خپل حساب ته داخلېدلاست، نو نوی پاسورد به ووهئ او خپل حساب ته به داخل شئ. دا هغه موضوعات وه چې تاسو یې په تکراري ډول په اړه باندې پوښتنه کړې وه او موږ د دې لپاره یو ویډیویي لارښود چمتو کړی تر څو وکولی شو ستاسو دغه درې اساسي سوالو ته جواب ووایو. مننه.